بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه کولی شو د هر چا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام، جمیل او هر څه ډیر په اسانه طریقه هیک کړای شو، یعنی پاسورډونه یې معلوم کړای شو. نو لومړی راځو د هغه چا موبایل رااخلو، سیټینګ ته ورځو. کله چې سیټینګ خلاص کو، تاسو اوس دلته ګورئ، دلته سرچ کې ولیکئ چې پاسورډ منیجر دلته لیکو. کله ما چې پاسورډ منیجر ولیکلو، تاسو ګورئ زه درته په نښه کوم دغه د پاسورډ منیجر په دې باندې کلیک کوو. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ، نو تاسو بیا ګورئ، اوس یې ګورئ زه دلته کلیک کوم. دلته وګورئ ټول اکونټونه چې په د موبایل کې موجود دي، ټول په ډېر اسانه طریقه سره موږ ته ښایي. مثلا دلته 3 د فیسبوک اکاونټ کې دي. سیټینګ ته ورځو، کوم پاسورډ چې لري هغه پاسورډ ورکوو، که پاسورډ نه لري 4 صفره پاسورډ ورکوو. نو دلته یې اوس تاسو کتلی شئ. وګورئ دلته ټول اکاونټونه کومې فیسبوک آی ډي چې د جوړې کړي، دلته ایمیل هم ښایي او پاسورډ یې هم ښایي. خو پاسورډ زه دلته نشم شو کولی ځکه چې سکرین ریکارډ بیا نه کیږي او د ویډیو ته اجازه نه ورکوي. چې دلته د جمیل پاسورډ وګورئ چې ما شو کړ، سکرین تیاره شو، دلته ماته پاسورډ شو کوي خو تاسو ته یې نه ښکاره کوي. په دې طریقه سره نو تاسو کولی شئ د هر چا د موبایل ټوله ډیټا ور هیک کړئ، یعنی د دوی د فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او جمیل هر څه په ډېر اسانه طریقه سره په یوه دقیقه کې ور هیک کړئ، صرف د پاسورډ منیجر په واسطه باندې. نو که چیرې مو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی، زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ، ترڅو د ښایسته ویډیوګانو څخه برخمن شئ. د خدای په امان.